برنډن مکالم د بن سټوکس د روغتیايي او رواني حالت په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او داسې ښکاري چې بن سټوکس د انګلستان لوبډلمشر به د البته لوبډلمشرۍ او د انګلستان د لوبډلې څخه لاس په سر شي چې په اړه باندې اندېښنې راپورته شوې دي. د باوري کرکټ نیوز یوټیوب چینل درلودونکو ستړي مشئ د کرکټ له نړۍ څخه په زړه پورې خبرونه او تحلیلونه له تاسو سره شریکوو. د انګلستان د لوبډلې پیاوړی د ټیسټ لوبو لوبډلمشر ویل کېږي چې بن سټوکس بالاخره دغه روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی، همدغسې نشي کولی چې لوبو ته هم دوام ورکړي او ټپي حالت کې هم دی چې د ملا عملیات هم د شوي دي، ملا هم د لوبو لپاره جوړه نه ده او همدغه ډول وروسته له هغې هم د لوبې څخه وایستل شو کله چې دوی د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه وګټله. نو د یو لوبغاړي سره تر بریا وروسته دوی ښار ته چې د نو ووتل او د ټاکلي وخت چې د ټیم لخوا ورکړل شوی و بیرته نه و راګرځېدلی چې هغلته بیا یو پیښه هم وشوه او د هغې پیښې له امله بالاخره بن سټوکس ته دا اجازه ورنکړل شو چې په بل میچ کې د دې ګډون وکړي. نو بالاخره د چارواکو او دغه راز د کرکټ کوم چارواکي څه دي هغوی پلټنې روانې کړي دي، امنیتي کسانو هم پلټنې روانې کړي دي چې اصلا دوی پیښه هم څه کړې ده او په دې باندې بحثونه هم روان دي چې بالاخره بن سټوکس د داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې آیا دی به بیرته لوبډلې ته راوګرځي او که نه، چې یو له مهمو ستورو څخه دی او اندېښنې دا دی چې لوبډله یو ډول دغسې برخلیک سره مخامخ کړي چې راتلونکي معلومه نه ده کوم لوبغاړی به لوبډلې ته راځي چې دی خپل هم یو لوبډلمشر دی او راتلونکي کې دوی ټیسټ لوبې هم لري. نو تر اوسه پورې د دوی خبره دا ده چې بن سټوکس به بیرته لوبو ته نه راګرځي یا ټوله کې دغه بیرته راګرځېدل تر اوسه پورې نامعلومه خبره ده او دا چې بن سټوکس څومره وخت کې بیرته راګرځي دا هم د اندېښنې وړ ده. خو مکالم ویلي دي چې بیا هم دغه روغتیايي وضعیت هم جوړ نه دی او د روغتیايي وضعیت په پام کې نیولو سره لوبه نشي کولی او همدغه ډول دا چې په راتلونکي کې به د لوبډلمشر پاتې کېږي یا به د لوبغاړي په توګه باندې راځي او یا نه راځي، دا هم یو ډول باندې معما او پوښتنه پاتې شوې ده. او همدا ډول دا چې بن سټوکس په دغه وخت کې لوبې نشي کولی او نه لوبېږي، نو په ځای باندې به کوم لوبغاړی ځایناسته کېږي، دا هم هغه خبره ده چې لا هم لا ځوابه پاتې ده او هغه پوښتنه ده. نو که چیرې تاسو هم په اړه باندې نظر لرئ چې بن سټوکس یو له پیاوړو لوبغاړو څخه د ستورو څخه دی چې د تقاعد وخت هم نږدې شوی چې د تقاعد هم واخلي، خو دغسې یو پیښې سره مخامخ شوی دی او د دغې پیښې په ترڅ کې فکر کوئ د ده ځایناستی کوم لوبغاړی د انګلستان د لوبډلې کېدلی شي، پر ځای باندې به کوم لوبغاړی په ټیسټ سیالیو کې لوبډلمشر کېږي او آیا بن سټوکس کولی شي بیرته لوبډلې ته راوګرځي او که نه. خپل نظر مو را سره په کمنټ کې شریک کړئ او که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ نورو ویډیوانو لپاره هم په تمه اوسئ.